کله چې په یو ځمکه باندې طاعون راشي او تاسو په هغه ځمکه باندې فلا تخرجوا منها د هغې نه به نه وځئ واذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه او چې یو ځمکه باندې طاعون راشي او تاسو پکې نه یې نو هلته به نه ورننوځئ چې د باندې راغلی تختې به ترې نه او چې نه ورغلی بل ځای کې ونه هلته به ځي نه ګوره شریعت څومره حفاظت کړی دی زموږ بعضو ته نن سبا ته به چې د ایمان دي چې د غره په شان ایمان دی که ته ورته د کرونا باره کې ووایې چې دې باره کې احتیاط او خصوصا په اوله کې چې کله دا بیماري راغله او حکومتونو به نصیحتونه کول او دا کوي او دغه کوي دا په شریعت کې شتي په الله توکل کوه او ګرځوي نو بیا خو دلته پیغمبر مونږ ته توکل خلاف خبره کوي والعیاذ بالله پیغمبر وایي چې کوم ځای کې دا بیماري نو مه ورننوځه خو توکل خلاف شو دغه بیا چې دی دا چې ایمان یې د غره په شان دی ورته وایي دلته به څه کوې ورننوځې به که څه به کوې مرګ خو چې وایي خپله نیټه ده مرګ خپله نیټه ده یو ګاډي ته ور مخامخ دنګه روډ ته او بلډینګونو ته خېجې کته را دنګ توکل مې کړی په الله باندې دا جذباتو خبرې نه دي دا د جذباتو خبرې ته ورته احتیاط کوه احتیاط کوه بیماري ده ډېر میلاوېده رامیلاوېده دا خلک مړه وي دا اوس څه خبرې چې شو په الله باندې ایمان داسې به ځان دغه کړي اوس پیغمبر څه وایي چې کوم ځای کې طاعون وي دغه ځای نه مه وځه ولې مه وځه چې نور چاته ونه لګي نقصان ونه رسي پیغمبر باره کې څه پیغمبر وایي مه وځه نورو مسلمانانو ته نقصان ونه رسي او که یي نو مه ورځه ځان ته نقصان مه ورکوه دا د پیغمبر نصیحت دی نو چې د بعضو دا اکثر دا ګرمې ګرمې خبرې چې کوي دوی د دین نه نه خبر دوی د دین نه خبر صرف بس هسې هغه سرسري مسلې اورېدلي او فتوې به لګوي په یو ځای باندې او په بل ځای باندې او دا څنګه او دا ولې او دا ایمان چې شو ایمان لاړ ته ورته لږ احتیاط کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ضرر ولا ضرار مه ځان له نقصان ورکوئ مه بل له نقصان ورکوئ زمونږ شریعت الحمدلله زمونږ د مال حفاظت یې کړی دی زمونږ د نفس حفاظت یې کړی دی زمونږ د عقل حفاظت یې کړی دی زمونږ د نسب حفاظت یې کړی دی د دې هر څه حفاظتونه یې کړي دي زمونږ د دین حفاظت یې کړی نو دین خو انکار نشته خو منو چې تقدیر کې صحیح هغه به کېږي خو موږ به اسباب لټوو څه به کوو اسباب به لټوو دا نه چې تقدیر کې دی توکل په لوی الله وردانګه الله موږ له عقل لا کړی دی موږ یې پوه کړي یو چې توکل به کوئ په الله باندې خو د هغې سره سره به اسباب لټوئ څه به کوئ اسباب به لټوئ او یو سړي چې د توکل د رزق په دې باب کې داسې ونه کړو مزدورۍ له به کله په سعودي عرب کې پروت وي او کله به په کویت کې او کله به په دوبۍ کې او کله به په امریکا کې او کله به برطانیه کې هلکه څه شو ستا هغه توکل ته چې په الله باندې توکل پکار دی خو توکل وکړه کور کې به رزق راځي که نه نه وایي توکل هلته به یې توکل به کوې خو اسباب خو به لټې که نه نو خو دغه خبره مونږ کوو چې توکل سره اسباب دي توکل سره څه دي اسباب دي خو دا عقیده به ساتي چې د اسباب هم الله جوړ کړي دي دا به ورسره عقیده ساتي